د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ. تاسو ته شال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ. په کراچۍ کې 440 افغان بندیان خوشي او افغانستان ته ستانه شول. په کراچۍ کې د افغانستان کونسل ویلي دي د ماشومانو په ګډون یې د سند ایالت له بېلابېل زندانونو څخه 440 افغانان بندیان خوشي او د تورخم د لارې افغانستان ته واستول. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاري وایي د سند ایالت له زندانونو څخه راخوشي شوي بندیانو کې 21 تنه د مدرسې زده کوونکي شامل دي چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله بندیان شوي وو. نوموړی زیاتوي د سند ایالت په زندانونو کې له 15 څخه تر 16 پورې نور افغانان هم بندیان دي. زموږ هڅې روانې دي چې هغوی هم راخوشي کړو. د پنجشیر د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلینو په یاد ولایت کې د روان کال په بهیر کې 2.7 ټنه شاتو د تولید خبر ورکړی دی. د پنجشیر د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس رسنیو ته ویلي چې سږ کال په پنجشیر کې 2.7 ټنه شات ترلاسه شوي دي. نوموړی زیاته کړې په دغه ولایت کې د مچۍ د روزنې 43 کوچني او لوی فارمونه موجود دي چې پکې 993 صندوقونه ایښودل شوي دي. په دغه فارمونو کې نږدې 1000 کسان په کار بوخت دي. د سوداګرۍ خونه وايي افغانستان هر کال په لسګونه ټنه شات واردوي که خصوصي سکتور ته اسانتیاوې برابرې شي کولی شي دغه تشه ډکه کړي. په میدان وردګو کې سږ کال د مڼو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله ډېر شوي دي. د یاد ولایت بزګران وایي چې سږ کال یې د مڼو باغونو حاصلات د پام وړ ښه شوي خو د خرڅولو لپاره مناسب بازار او د سړکونو له نشتون سره مخ دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت میوې بې ساره دي چې روان کال د میوو له جملې زردالو او ګیلاس هم بهر ته صادر شول. دوی وایي چې د میوو د ساتلو لپاره د سړکونو د زیاتولو غوره بازار په هڅه کې دي. میدان وردګ د افغانستان له مرکزي ولایتونو په ډله کې دي چې د مڼو د تولید په برخه کې حاصلات ښه کیفیت لري. د میدان وردګو امنیتي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې نن سهار وخت د دغه ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د تور تیږو سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره د یو بار وړونکي او پلډر موټر ترمنځ ترافیکي پیښه کې 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ 3 غړي مړه شوي او 3 نور ټپیان دي. د جاپان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو جاپاني محکمې یو افغان ماشوم ته د جاپان تابعیت ورکړ. جاپاني رسنیو په دې اړه خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه افغان ماشوم مور او پلار په 2022 کال کې جاپان ته کډوال شوي دي. د لومړي ځل لپاره د جاپان یو محکمې یو افغان ماشوم ته د تابعیت ورکولو حکم صادر کړ او د جاپان د محکمې دغه پریکړه هیڅ مخینه نه لري. د جاپان د قانون له مخې د پناه غوښتونکو ماشومانو ته هغه وخت تابعیت ورکول کیږي کله چې دوی هلته زیږیدلي وي یا یې مور او پلار له داسې ځای څخه کډوال شوي وي چې د خپل هیواد دولت قانوني رسمیت یې نامعلومه وي. د جرمني صدر اعظم اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکو وسلو د استولو سره مخالفت وکړ. اولاف شولز د شنبې په ورځ د تروس او ګروس توغندۍ له استولو سره خپل مخالفت اعلان کړ او ویل چې دا اقدام په اوکراین کې د شخړې د زیاتېدو خطر دی او دا کار کولی شي روسیه نوره هم وپاروي. د آلمان صدر اعظم ټینګار وکړ چې ما د اوکراین غوښتنه رد کړه او زیاته کړه چې دغه دریځ د نورو وسلو په حق له هم تطبیق کیږي چې کولی شي دغه واټن ته ورسیږي. د جرمني صدر اعظم ویلي پرته له دې چې نور هیوادونه پرېکړه وکړي جرمني به اوکراین ته دا ډول وسلې نه ورکوي. د اوکراین ولسمشر په وار له خپل غربي متحدینو غوښتي چې د روسیې پر لوژستیکي تاسیسات او هوایي ډګرونو د برید لپاره د اوږده واټن ویشتونکي وسلې ورکړي. د اردن په ټاکنو کې د اسلام پالو ګوندونو تر بریا وروسته لومړي وزیر بشار الخساوانه خپل استعفا باچا عبدالله ته وړاندې کړه. په اردن کې پارلماني ټاکنې د اردن اسلامي کارګر ګوند ګټلې. دا ګوند په اردن کې اخوان المسلمین څنګه بلل کیږي. په اردن کې د پارلماني ټاکنو د وروستي پایلو بل اعلان سره سم دغه هیواد په پارلمان کې 138 څوکۍ ته استازي ټاکل شوي. د نوي قانون له مخې 138 څوکۍ څخه 140 څوکۍ د دغه هیواد ګوندونو ته ځانګړي شوي او د اردن اسلامي کار ګوند ټوټل 110 څوکۍ وګټلې. د اسلامي کار ګوند چې په اردن کې د اخوان المسلمین سیاسي څانګه ده د انتخاباتو پر مهال د غزې په ټران کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته ډیره توجه وکړه او په دې تګلارې سره یې وکولای شوای خپل لوري ته زیاتې رای ورکوونکي جذب کړي. دا له 1979 کال راهیسې د دغه ګوند تر ټولو لوړه بریا ده.
فرانسوي چارواکو د اتو کډوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغو کډوالو غوښتل چې برېټانیا ته د مانش کانال له لارې ځان ورسوي. د اسرایلو خبري سرچینو د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه سهار له یمن څخه تل ابیب ته د 100 بلاستیکي توغندیو د ویشتلو خبر ورکړ. د اسرایلو پوځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه یوه توغندۍ پر تل ابیب لګېدلې دي. د اور لګېدنې انځورونه په ټولنیز شبکو کې خپاره شوي دي. د اسرایلو د 12 تلویزیون د راپور له مخې دغه توغندۍ چې له یمن څخه توغول شوي د تل ابیب هوایي ډګر ته څیرمه په یوه سیمه کې لګېدلې دي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.